اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملاکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو نن تاسو سره د یو نوي پروګرام کې ستاسو درانه خدمت کې حاضر یو. دا وخت کې مونږ په درګۍ کې د آرمي فورټ خوا کې مونږ موجود یو او دلته د امتیاز فری سرویس سټیشن په نوم باندې یو پروګرام شروع دی د ملګری مو سره ناست امتیاز. نو یقینا چې ما کله د هغې د پروګرام زه راغلم ما وکتل او د هغې د سروسز مو وکتل نو بیا ما مناسب ګڼل چې زمونږ په درګۍ کې خصوصا یا په ملکن په سطح باندې دا په لومړي ځل باندې دا سروس ما داسې ولیدو چې هغې کوم فیسیلیټیشن کوي. نو د هغې خبرې به هم تاسو سره کوو خو د هغې مقصد دا دی چې دلته کوم هغې فری آیل چینج کوي مونږ عام ګاډو کې کوو په هر ځای کې چې کوو نو هغه فری آیل چینج خو تقریبا دلته یو عام رواج دی خو د هغې نه علاوه د هغې سره چې نور کوم فایدهمند څیزونه دي او هغې خپل کسټمر ته ورکوي خپل دغه ډرایورز ته ورکوي ګاډو مالکانو ته ورکوي نو په هغې حواله باندې مونږ به د امتیاز وروسته یو څو خبرې کوو. امتیاز اول خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم جی تاسو ډېره مننه چې تاسو دونه موږ خپل قیمتي وخت موږ راکو تاسو ډېر مننه ډېره شکریه. امتیاز دا راته ووایه اول خو تاسو لکه په دې پسمانده علاقه کې درګۍ یو پسمانده علاقه ده تاسو یو نوی خیال راوړو دا خیال هم څنګه ذهن ته راغی؟ یاره جی زمونږ داسې ډېر ملګري چې هغوی ما له داسې آیډیا راکړه ما ته چې یار یو داسې یو کار په کار دی چې لکه هغه دلته کینی نو ما دا سوچ وکړو چې یاره دلته خو شکر دی هر څه شته خو یو داسې یو شی په کار دی چې لکه دا په نظر کې موږ ته ډېر کم ښکاري ډېر وړوکی ښکاري خو نه دا شی چې کوم دی دا ډېر یو عجیبه غوندې کې شی دی. نو ما دا سوچ وکړو چې یار زه به داسې پروګرام روان کړم چې لکه دا سروس چې کوم دی د موبلینو سره به زه لکه کسانو ته داسې دغه ورکوم چې لکه هغوی له به زه د موبلین د سره به سره یو خو به داسې به هم نه چې لکه موبلین لکه خلک داسې به هم نه چې موبلین به یا 2 نمبري دغه شی به هم نه انشاءالله تعالی زمونږ لومبنۍ دا کوشش چې دوی له مونږه کم شی ورکو هغه مونږ اوریجنل ورکو د ذمهوارۍ شی ورکو. دې منځ کې یو سوال دا کوم تاسو چې کوم برانډز دي په دې شیشه باندې کتونکو ته ښکاري نو لکه هغې په خپله په دې کې انتخاب کولی شي؟ بالکل جی بالکل جی چا چې څه خوښي او کم د هغو خوښي پوه شوې هغه زموږ کار دی چې لکه اوس یو مثال په توګه یو سړی هر سړی لکه دا کوشش کوي چې زه ښه شی والم پوه شوې نو نن سبا بازار کې چې کوم دي زیاتره 2 نمبري ده نو موږ به دا لومبنۍ زموږ کوشش په دی چې لکه موږ د 2 نمبرۍ نه ځان بچ وساتو او باقي چې سړی څه غواړي کوم شی غواړي انشاءالله تعالی هغه ته به هغه شی موجود وي. کله چې تاسو موبایل چینج کوئ لکه خو فری سروس نور خلک هم ورکوي د هغې نه علاوه تاسو کوم داسې سروسز دغه ګاډو ته یا د ګاډو د مالکانو ته ورکوئ چې په دې علاقه کې نور څوک نه کوي؟ لکه اوس که زه تاسو ته ووایم چې لکه اوس هر سړی چې دی لکه اوس هغه مثال په طور یو دوکان ته ورغلی هغه موبلین یو ټپکه راواخیستله او مصري له ورغلي او هغه موبلین چینج کوي خو هغه څه وکړي چې بس هغه موبلین بس نټ کولاو کړي موبلین لاندې لاړ شي او بس هغه فلټر ورولېږي موبلین وردننه کوي خبره ختمه. نو موږ به داسې نه انشاءالله زموږ داسې پروګرام چې لکه موبلین نټ کو تا کولاو کړو نو لکه دا موبلین چې موږ لرکو نو دا موږ ښکلې د هوا په ذریعه باندې په پریشر باندې به دا موبلین پاک د ګاډۍ نه وباسو ټیک شو. د دې سره سره به بیا موږ د هغه کم د ریډیټر د هیډ کلینر جالۍ وي هغه به خو ښکلې په هوا باندې خو ښکلې پاکه ښه صفا به کړو بیا موږ د اے سی جالۍ مو ګورو هغه به خو ښکلې پاکه په هوا باندې وولو ښه مزېداره د هر څه به موږ انشاءالله تعالی دغه ریډیټر اوبه چې کوم دي هغه به موږ چیک کوو یو ځای کې هم څوک نه چیک کوي هغه به موږ چیک کوو هغه به موږ بریکیل هم چیک کوو که د بریکیل کمي نو چا خبر هغه بریکیل به ورته موږ پوره کوو د دې هر څه سره لکه اوس د ده ټیرونو کې هوا کمه ده نو هغه به ورته موږ انشاءالله پوره کوو د پوره کوشش به کوو چې لکه موږ د دې نه نور هم اخوا څه چې دي هغه موږ نور هم اخوا ورکوو انشاءالله دا هر څه به انشاءالله موجود دي د خیر سره. امتیاز دا راته ووایي لکه په دومره لږ دغه کې عام تاثردار دلته خو هر څه د ګټې دپاره لګیا دی ستاسو دا بزنس آیډیا زما ډېره زیاته خوښه شوه ځکه دې کتونکو ته په خپله مخامخ راغلم چې داسې قسمه آیډیاز زمونږ د خلکو سره شته دی نه که ما وکتل چې ستاسو دلته 15 کاروباره پکې یو ځای روان دي کوم لکه تاسو په دې دومره لږ مقدار کې لږ پیسې خو لږې شوې تاسو خو دغه سروس خو هر سړی ورکوي نو دومره تاوان ته تاسو غاړه څنګه ږدئ؟ یاره جي ګټه خو زموږ د ټولو خوښه ده خو یوازې ګټه نه ده داسې یو کار په کار دی چې لکه هغې نه بل یو ورور ته هم څه نه څه پیدا هغه ته ورسي نو هغه پیدا دا ده چې لکه د موبلین واش چې کوم دی دا د له موږ پرې ورکوو د لپاره دا یو غټه پیدا ده لکه د 2-2.5-300 روپۍ چې کوم دي د ده ته یو پیدا راورسېده نو دا هم یو ښکلی سوچ دی انشاءالله چې اخوا نورم کوشش کوو چې لکه داسې نورم بیا دې دله موږ ورکو نورم بیا دې ورکو بل یو پروګرام بیا زموږ را روان دي انشاءالله تعالی هغه به لږ ټیم پسي د خیره سره چې لکه موږ به داسې ایل سی ډي شوله داسې ورسره کوشش به کوو موټرسایکل شو یا داسې نور داسې شیزونه چې کوم دي هغه به هم بیا موږ د خپلو ملګرو له ورکوو چې لکه په قراندازۍ په ذریعه باندې او دغه ته هم د خیره سره سوچ دی انشاءالله. دې نه علاوه هم تاسو سره ما وکتل چې یو دوکان دی دغلته پکې سپیر پارټس دي نو تاسو د مارکیټ ته هم څه سپلای کوئ؟
او جی او لکه مونږ سره دلته لکه د پاټسو کار مونږ کوو سره مونږ د مکینیکي کار هم کوو لکه مونږ سره ملګري شته مصریان دي هغوی لکه خپل مکینیک هم کار کوي اے سی کار هم کوي او لکه پاټ چې کوم دي هر نمونه هم زموږ سره شته دي الحمدلله خو اوریجنل شیزونه زموږ سره شته دي او ان شاء الله تعالی زموږ دا کوشش چې لکه مونږ سړي له یو شی ورکو او هغه مونږ به بیا وروسته دا ونه وي چې یار د مال دا شی راکړو دا شی ټیک نو ان شاء الله اوریجنل شی او د ذمہواري شی ان شاء الله هر یو شی ګرانو کتونکو امتیاز ورور تاسو تفصیلی خبرې وکړې او یقینا په درګۍ غونډې یو پسمانده علاقه کې پړومبي ځل باندې تاسو د یو سرویس دلته نه دا یو نوې انیشیټیو ده او د دې رنګ ته د پته لګي چې زمونږ د نوې کور زمونږ د ځوانانو زمونږ هغه خلک چې د روزګار سره وابسته دي او په خپل روزګار کې لږ بدلون راولي لږ تبدیلی راولي لږ پاره کې موډیفیکیشن وکړي هغه لږ اپګریډ کړي نو یقینا د علاقه چې دنو په دې کې د کاروبارونه کېدای شي دا بزنس آیډیاز دي د رضان سره واخلي تاسو چې کوم کاروباري د دینه الله هغه هم تاسو کولای شي او هغه ته یو نوې شکل ورکولای شي ډیره زیاته مننه جی دا امتیاز سرویس جوړ شوی دی موبایل مونږ په پیسې اچو او چې کم سره موبایل نه چې هغه مونږ واش پری کوو دا امتیاز سرویس دی او زمون برکت ایاز دی د درګي والے ما درګي د بجګر ښکاسم او امتیاز مونږ دا سرویس جوړ کړی دی موبایل بدري په پیسې باندې پری واش ورکو تاسو باندې کې د غران لګ مخ کې راشي